یو وخت داسې هم و چې د پیښور په هره کوڅه او هر دیوال به د یوې ښځې تصویر راځوړند و. خو هماغه ښځه د خپل کور او خاندان له سخت مخالفت سره مخ وه. هغه د پښتني ټولنې د دودونو په وړاندې ودرېده. د زرګونو نیوکو مقابله یې وکړه او د پښتو سینما په تاریخ کې خپل نوم په غټو ټکو ولیکه. دا د شهناز قصه ده، هغه هنرمنده چې د 400 د رزړ کلي نه د سینما تر پردې پورې یو نه هېرېدونکی سفر وکړ. شهناز په 1966 کال خواوشا د 400 د رزړ په کلي کې زیږېدلې وه. هغه د داسې پښتني کورنۍ غړې وه چرته چې د جینکو د کور نه وتل هم ښه نه ګڼل کېدل، نو په فلمونو کې کار کول خو لا ډېره لویه خبره وه. په تنکۍ ځوانۍ کې د خپلوانو له یو کس سرتاج خان سره واده وکړ او له واده وروسته دواړه پېښور ته منتقل شو. دا هغه وخت چې پښتو سینما د خپل عروج په پړاو کې وه. معیاري فلمونه جوړېدل، کورنۍ به له خپلو ماشومانو سره سینما ته تللي او د ریډیو له لارې به د پښتو فلمونو سندرې او کیسې خپرېدې. همدغه فضا د شهناز په زړه کې د اداکارۍ مینه پیدا کړه. شهناز د خپل خاوند په مرسته لاهور ته لاړه څو د فلمونو په نړۍ کې خپل بخت وازموي. هلته یې د پښتو سینما له ستر ستوري بدر منیر سره ملاقات وکړ او د فلمونو په نړۍ کې د کار کولو هیله یې ورسره شریکه کړه. خو د هیلې په ځای هغې ته مایوسي په برخه شوه. د بدر منیر لخوا د هغې حوصله شکني وشوه، خو شهناز د خپل ارادې نه په شا نه شوه. هغې پریکړه وکړه چې په هر حالت کې به د پښتو سینما برخه ګرځي. همدغه اراده وه چې هغه یې د پښتو سینما د بنسټ ایښودونکي فلمساز عزیز تبسم تر دروازې ورسوله. په هغه وخت کې عزیز تبسم دا ګز دا میدان په نوم په یو نوي فلم کار کاوه. د فلم لپاره لومړی ټاکل شوې هیروینه نادره ممتاز وه، خو د واده له امله یې په فلم کې له کار کولو انکار وکړ. همدا هغه شیبه وه چې د قسمت دروازې د شهناز په مخ خلاصې شوې. عزیز تبسم هغې ته په فلم کې د سیکنډ هیروین رول ورکړ. په دغه فلم کې د هیروین په توګه مشهورې اداکار یاسمین خان کار کاوه. کله چې دا فلم په 1982 کال کې نندارې ته وړاندې شو نو ستر بریالیتوب یې ترلاسه کړ. فلم نه یوازې د باکس آفیس ریکارډونه مات کړل بلکې د شهناز بیګم د شهرت سفر یې هم پیل کړ. د شهناز نه وړاندې په ډیرو پښتو فلمونو کې د اردو ژبې هنرمندانو کار کاوه او وروسته به یې مکالمې په پښتو ژبه کې ډب کېدې. خو شهناز یوه اصیله پښتنه هنرمنده وه. هغې په خپله ژبه کې خبرې کولې او د پښتون کلتور رنګ په کردارونو کې ښکارېده او د هغې طبي اداکارۍ د مینوالو زړونه وګټل. په ډېر لږ وخت کې هغې ځان د پښتو سینما د مخکښو ستورو په کتار کې ودراوه. شهناز په داسې ټولنه کې فلمي نړۍ ته راغله چې د پښتنو نجونو لپاره سینما ته راتګ یو لوی عیب ګڼل کېده. د هغې د فلمي سفر له پیل سره سم د هغې خپلوانو ورسره اړیکې پرې کړې او سخت مخالفت یې ورسره وکړ. خو هغې د خپل هنر لپاره هره قرباني ومنله. د وخت په تېرېدو سره کله چې د پښتو فلمونو معیار راټیټ شو نو په فلم جوړونکو هنرمندانو نیوکې هم زیاتې شوې. شهناز هم له دغو نیوکو له طوفانه خوندي پاتې نه شوه. خو له دې ټولو سره هغې د پښتو سینما لپاره خپل خدمت ته دوام ورکړ. شهناز د یوې اندازې له مخې په 600 نه زیاتو فلمونو کې کار کړی دی. هغې یوازې د اداکارۍ تر بریده ځان محدود نه کړ بلکې د هدایتکارۍ په توګه هم ځینې فلمونه جوړ کړل. د هغې په هڅو د پښتو سینما مشهور ویلن جهانګیر خان هم فلمي نړۍ ته راغی او د ګورکن نومي پښتو فلم کې په لومړي ځل راڅرګند شو. هغې د پښتو ترڅنګ په ځینو اردو فلمونو کې هم خپل هنر وښود. د هغې د پښتو ژبې په مشهورو فلمونو کې ګورکن، زخمی زړه، آدمخور، میدان، مطلبي دنیا، ظالم جادوگر، لیونتوب،
سر په تلی کې د 14 سپوږمۍ، اخیر پښتون یم، د قاتلانو قاتل، نمک حرام او داسې نور ګڼ شمېر شامل دي. کله چې پښتو سینما د زوال په لور روانه شوه، شهناز د دې سند د ژوندي ساتلو لپاره خپله هره ممکنه هڅه وکړه. هغې د یو فلم د جوړولو لپاره خپل کور هم خرڅ کړ، خو له بده مرغه هغه فلم ناکام شو او شهناز خپل کور له لاسه ورکړ. وروسته یې د سیډي ډرامو نړۍ ته مخه وکړه، خو هغه سند هم ډیر زر له ستونزو سره مخ شو. نن ورځ هم د پښتو سینما د زوال له امله د هغې په څیر ګڼ هنرمندان له مالي ستونزو سره مخ دي. شهناز یوازې یو هنرمنده نه ده، بلکې د جرأت، قربانۍ او استقامت یوه ژوندۍ بیلګه ده. هغې په داسې وخت کې د خپلو خوبونو لپاره مبارزه وکړه چې د یوې پښتنې پیغلې لپاره د فلم نړۍ ته راتګ تقریبا ناممکن ګڼل کېدل. نن که د پښتو سینما تاریخ لیکل کیږي، نو د شهناز نوم به د هغو ستورو په سر کې وي چې د خپلې خاورې هنر په خپلو قربانو ژوندی وساته.